امرالله صالح په لومړي ځل د طالبانو د حکومت د منلو لپاره یو شرط وړاندې کړ. په سلامونو مارکلی کوم زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غني لومړی مرستیال وایي چې په افغانستان کې هغه مهال نوی حکومت مني چې کله ټاکنې وشي. هغه وایي که طالبان ټاکنې وکړي دی تیار دی چې د افغانستان نوی حکومت ومني او د مخالفت څخه لاس واخلي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت. ښې چارې.